یو ډېر غټ اناؤسمنټ کومه یو تاریخي د خیبر پښتونخوا چې وروره څومره بېروزګاره نوجوانان دي د هغوی دپاره دا یو ډېر غټ زیری دی داسې روزګار چې مثال یې نن سبا د سرو زرو دی کسان زموږ سره ډېر زیات کم دي او اډرس چې کم دي هغه د ګنجایش نه زیات شي نو د بېشماره کسانو مونږ ته ضرورت دی مونږ یو ګروپ جوړ کړی دی چې هغې اوس باقاعده د یو کمپنۍ شکل اختیار کو زمونږ ګروپ منیجمنټ دا یو میټینګ کړی دی چې مونږ په خپل ګروپ کې زیاده تر تعلیم یافته کسانو له موقع ورکو نو چې د چا تجربه هم وي 2 کاله 15 کاله 10 کاله نو هغوی دې اپلای وکړي او چې څومره بېروزګاره نوجوانان دي کو هغه انجینیرز دي بېروزګاره کو هغه بېروزګاره وکیلان دي یا خصوصي طور باندې سیاستدانان نن سبا ډېر زیات بېروزګار نو هغوی خو د خامخا اپلای وکړي بس آسان انټرویو به یې د هغې نه پس په پوسټینګ څنګه چې موږ تاسو ته ووایي چې د ګنجایش نه زیات کار دی لوکل دومره زیات کار دی اډرز دي چې هغه موږ سر ته نشو رسولی دا پیرسدو تخبی او جلاله او دلته شیرګړ هتیان او جوړ او مراباد او لونخوړ او ارچن بدرګه نو په دې ځای کې به بیا ستاسو پوسټینګ کیږي او نور بار خو بې حده کار زیات دی دا څومره خبرې چې ما تاسو ته وکړې د دې ټول نه ضروري خبره زه تاسو ته دا کومه چې په هر ځای کې ستاسو پوسټینګ وشي ګورې لور به خپل راوړئ داسې نه چې تاسو بیا دلته راشي یو د یو نه لور غواړي یو د بل نه لور غواړي ګورې دا شی به نه کوئ د کمپنۍ د سټینډر خیال به ساتئ 1200 ګېډې به تاسو د ورځې پروډکشن وباسئ او دا کم ملګري چې مونږ ته ښه په ښه ګارنټي راکوي چې زه به د ځان سره چیو پراټې راوړم یو پکې راشي زه به ځان سره سوکړک راوړم بل وایي چې ځان سره به کوچ راوړم ملۍ به راوړم او الوا به راوړم او داسې یو نر ځوان پکې پیدا شي زه به ځان سره چرګ غوښه شوروا شوملې چکني راوړم نو وروره ستاسو انټرویو ته هېڅ ضرورت نشته بس سهار له راځئ او زما سره به نږدې ډیپټي کوئ ښه ستاسو او وروره خپل ټول ملګري ښه خبر کوي داسې نه چې سبا ستاسو نه ستا ملګری خفئ چې بوی دې ښه خبر وګوره زه یې نه خبرولم اورې نو خپل ټول ملګري خبر کوي او په کمنټس کې ځان مخامخ کوي او دا هغوی ته شیر کوي چې هغوی خبر شي ستاسو نه سبا خفه نه شي چېرته اورې یو خبره بیا ډېره ضروري کوم ګورې لور به خامخا ځان سره خپل راوړې ښه حنیف بابا غنم ریبل انډسټریز پرایویټ لیمیټډ لونه او 2022 دا 2022 پکې ځکه وایم چې بیا به خلک وایي چې چېرته زوړ خبر نه وي اورې نو خامخا خپل ملګري خبر کوي ښه والسلام ستاسو ورور